د سپتمبر په 18 نیټه 2023 د اتوار په ورځ د مشال ادبي سنگر د افتتاحي تقریب دستوره د حمیدالرحمن همدرد په حجره بره درشخیله کې د محمد ابراهیم بیدروال صاحب په صدارت کې او د بدرسید خان لالا په مشرۍ کې په ښه ډول ترسره شوه چې پکې نوموړی شهزاده برهان الدین حسرت صاحب او د دستار ادبي ټولنې صدر احسان الله شاهد صاحب د اعزازي میلمنو په حیث تشریف فرما وو چې پکې د بدرسید خان لالا او داسې د ګڼ شمېر مشرانو په مبارکو لاسونو افتتاحي پیته هم پرې کړی شوه د نظامت چارې د روڼ سهار ادبي ټولنې صدر حیدر علي حیدر صاحب او حمیدالرحمن همدرد وار په وار ترسره کولې په دستوره کې د سیمې ادیبانو شاعرانو په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو د غونډې باقاعده پیل د قرآن پاک په سپیڅلو آیاتونو د واجد علي بازیګر په غږ باندې وکړی شو د دستورې په وړاندې نشست کې صدر مشال ادبي سنگر حمیدالرحمن همدرد د ټولنې آیین و منشور او لایحه عمل بیان کو او پس له هغې غیر طرحي مشاعره وکړی شوه چې پکې مشرانو د حمیدالرحمن همدرد د نوي تنظیم ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې موږ به اوږه په اوږه ستا سره هر وخت مرستې ته تیار یو هم دې سره دا خوندور بنډار پای ته ورسېدو حمیدالرحمن همدرد مشال ټي وي بره درشخیله مټه سوات